همغه و چې وروسته بیا د ټولو څخه مخکې همدا کس لمونځ ته پاڅېدلو. ګرانه آیا لمونځ مالیات غواړي چې د پیسو په ورکولو سره درته زحمت دی؟ آیا لمونځ دومره ډېر وخت نیسي چې تا د ژوند له ټولو چارو څخه محروم کړي؟ آیا لمونځ دومره دروند عمل دی چې تا سخت ستړی او ذله کړي؟ آیا ته نه پوهېږې چې د حشر په میدان کې به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت څنګه پیژني؟ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امتیانو د اوداسه اندامونه به ځلیږي. نو څوک چې لمونځ ونه کړي د هغه به څه شی وځلیږي او په څه به وپېژندل شي چې دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتي ده؟ نو فکر وکړه چې د کومې ډلې سره به وي. آیا لمونځ کول مباح عمل دی چې ثواب او عذاب ونه لري؟ بلکې لمونځ د مسلمانانو د نجات ذریعه ده او د لمونځ په غفلت سره د سختو عذابونو خبرداری ورکړل شوې ده. هو لمونځ یو الهي منظمه برنامه ده چې په ټاکلو اصول او ټاکلو وختونو سره ترسره کیږي. هیڅ څوک هم د دې برنامې د تغییر توان نه لري. ګرانه لمونځ د ورځې 15 وخت یوازې څو دقیقې وخت نیسي چې بنده د خپل ستر څښتن جل وعلا شانه حضور ته درېږي او د هغه جل وعلا شانه مناجات کوي. نو ګرانه وروره او ګرانه خوري، راځي نور د دې پر ځای چې شیطان ته تسلیم وو او هغه پرمنګ باندې د خپل زړه لوبي وکړي، راځي هو راځي خپل رب ته تسلیم شو او نور د هغه پوره اطاعت وکړو. ګران خوري او ګران وروره پام کوه، کله داسې فکر او سوچ هم ونه کړې چې زه خو نو ډیر ګناهګار یم، نور نه له شرمه د توبې او دعا لاسونه خپل رب جل وعلا شانه ته نشم پورته کولی. پوه شه، هو داسې فکر هېڅ کله هم مه کوه لکه یو شمېر خلک چې وایي هسه خو په ګناهونو کې غرق یاستو او هسه خو دوزخ ته تلونکي یاستو، راځه نو نور ګناهونه به هم کوو. پام چې د الله تعالی د رحمت د دربار دروازه هر کله د خپل بنده پر مخ پرانیسته ده. اوس نو ته خپله د هغه جل وعلا شانه د مهربانۍ خبر واوروه چې خپلو ګناهګارو بندګانو ته څه فرمایي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. اے پیغمبره، هغه بندگانو ته مې ووایو کومو کسانو چې پر خپلو ځانونو تیری او ظلم کړی دی چې تاسو د خپل رب یعنی الله له رحمت څخه مه ناامیده او ناهیلي کیږئ. یقینا ستاسې الله ټولې ګناوې بخي، هغه خو بخونکی او مهربان. هو کې ګران خوري او ګران وروره، د توبې په اړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا هم واوروه. لا ابي حمزه انس بن مالک انصاری رضی الله تعالی عنہ خادم د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې د یو کس نه په یو دښته یا صحرا کې خپل اوښ ورک شوی وي او هغه پیدا شي، نو دغه کس به څومره خوشحالیږي، پس الله تعالی د دې نه هم زیات د خپل بنده په توبه ویستلو خوشحالیږي. متفق علیه. ګران وروره او ګران خوري،
نور نو ستاسو خوښه ده چې څنګه خپل تصمیمونه نیسئ. خدای جل وعلا شانه دې په اخلاص سره د رجوع او توبې کولو توان لومړی ماته او بیا تاسو ته درکړي. آمین یا رب العالمین. هر ساده هر دم په وتو ویا